د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. هیله نجیب وایي زما د پلار خبره رښتیا شوه. هغه اور چې پاکستان بل کړی و نن د دوی لمن نیولې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور هیله نجیب د پاکستان دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د هغې د پلار 10 کاله وړاندوینه نن په رښتیا بدله شوې ده. هیله د هغې ویډیو په خپرولو سره چې د پاکستان دفاع وزیر پکې په تیرو غلطۍ اعتراف کوي ویلي چې پاکستان بالاخره د خپل امریکایي جهاد پر ناوړه پایلو اعتراف وکړ. هغې یادونه کړې چې 10 کاله وړاندې ډاکټر نجیب الله پاکستان ته خبرداری ورکړه چې په سیمه کې د اور بلول به یوه ورځ د دوی خپل کور هم وسوځي چې نن دا خبره په پاکستان کې د ناامنیو په ډېرېدو سره په حقیقت بدله شوه. د ایران سفیر وایي هیواد به ډیر ژر اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلي له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې هیواد به ډیر ژر د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. بیکدلي زیاته کړې چې تهران د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې په برخه کې کوم خنډ نه ویني. کابل کې د ایران سفیر ویلي چې هیواد له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې اړیکې لري او په مناسب وخت کې به د دې اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د رسمیت پیژندنې پریکړه اعلان کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او تهران ترمنځ سرحدي مسایل تر ډیره حل شوي او د سرحدونو د عصري کولو لپاره رغنده خبرې اترې روانې دي. خواجه آصف وایي چې امریکا دوی د تشناب کاغذ په څیر پرېښودل. د پاکستان دفاع وزیر په خپله وروستۍ وینا کې ویلي چې لویدیځ د افغانستان په مسله کې له پاکستان نه ګټه واخیسته خو د تشناب کاغذ په څیر دوی پرېښودل. د آصف په وینا د پاکستان دیکتاتورو جنرالانو له افغان جګړې نه د مشروعیت لپاره ګټه اخیسته. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې هغه دوه جګړې چې پاکستان پکې ښکېل و د دین یا اسلامي ارزښتونو لپاره نه وي بلکې د نړیوالو ځواکونو او د پاکستان د دوو استبدادي حکومتونو د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وي. هغه د پاکستان پارلمان ته په خبرو کې وویل چې کله د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل دا د کابل د حکومت په غوښتنه و او هیڅ تجاوز نه و شوی. د هغه په وینا دا نظریه چې دغه جګړه د جهاد په نوم یوازې د امریکایانو روایت دی. هغه همدارنګه روښانه کړه چې د 11 سپټمبر بریدونه له افغانستان څخه نه دي شوي او د هغو عاملین هم افغانان نه و. خواجه آصف په پای کې وویل تر څو چې موږ خپلې تېروتنې ونه منو او له تاریخ سره رښتینی مخامخ نشو د تروریزم او بېثباتۍ ستونزې به دوام لري. موږ باید له تېروتنو زده کړه وکړو او له خپلې ځمکې تاریخ او ملي ارزښتونو سره بیا تړاو پیدا کړو. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس پر خپل ایکسپانه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې نوموړی باید جدي ونیول شي او پوښتنه یې کړې چې د هغه کومه خبره د منلو وړ ده. هغه لیکلي هماغه څوک چې نن وایي د افغانستان جګړه سیاسي او اجاره‌ای وي او پاکستان د لوی قدرتونو د ګټو لپاره پکې ورګډ شو. پرون چې طالبان واک ته ورسېدل امریکا ته ویلي و طاقت له تاسو سره دی خو خدای له موږ سره دی. د نبیل په وینا که هر څه سیاست و نو د دیني شعارونو کارول د څه لپاره و او که رښتیا د دین خبره و نو ولې نن هر څه د سیاسي تېروتنو په نوم خلاصه کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دا ویل د شوروي راتګ اشغال نه و د افغانانو درد نه کموي. د هغه په ټکو جګړه وراني او کډوالي د کاغذ پر مخ د لیکلو له لارې نه بدلیږي ځکه افغانانو اشغال د قانون له لارې ونه پیژاند بلکې د هدیرو بې کوره کېدو او وران شوو ښارونو او کلیو له لارې وپیژاند. راشد خان په ډاګه کړې چې هغه د افغانستان ښځینه کرکټ ملي لوبډلې د جوړېدو ملاتړی دی. راشد خان چې د 2016 اوریز نړیوال جام پیل کې له رسنیو سره خبرې کولې وویل د افغانستان د بشپړ غړیتوب ساتلو لپاره د ښځو د لوبډلې لرل د کرکټ نړیوالې شورا یو له مهمو شرطونو څخه و. نوموړي زیاته کړه موږ لیوالی هر څوک چې د افغانستان استازیتوب کوي هغوی د لوبو په ډګر کې وګورو. راشد خان وایي د یو لوبغاړي په توګه هغه په دې پریکړو کې ډیر رول نه لري او دا موضوع د لوی خلکو یعنی د افغانستان کرکټ بورډ او ترمنځ په پریکړو پورې اړه لري.
ملا برادر او میرویس عزیزي د 845 میگاواټ لمریزې برېښنا په ګډون 15 تړونونه لاسلیک کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي چې ټاکل شوی سبا چهارشنبه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د عزیزي ګروپ شرکتونو عمومي رئیس میرویس عزیزي په حضور کې 15 تړونونه لاسلیک شي. ملي ټلویزیون ویلي چې په دغه مراسمو کې به د عزیزي ګروپ او طالبانو د افغانستان برېښنا شرکت ترمنځ د 845 میگاواټ لمریزې برېښنا او له ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید د 5 پروژو د عملي چارو د پیل تړونونه لاسلیک شي. د روان کال د زمري په میاشت کې د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي په کابل کې د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د انرژۍ د تولید پروژې هوکړه لاسلیک کړه. نوموړي د دغه هوکړې د لاسلیک کولو پر مهال ویلي و چې یاده پروژه به په 5 کلونو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او په پلي کېدو به افغانستان د انرژۍ د تولید له اړخه ځان بسیاینې ته ورسیږي. خو تر اوسه د دې پروژو د پیل په اړه جزئیات نشته. د اسرایل لومړی وزیر نتنیاهو امریکا ته روان شو څو د ایران په اړه له ټرمپ سره خبرې وکړي. د اسرایل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو امریکا متحده ایالاتو ته په سفر روان شوی چې تمه ده سبا یعنی چهارشنبه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او د ایران په اړه روانې خبرې احتمالي مذاکرات بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر کړکېچ زور اخیستی او اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې کړکېچ کې اسرائیل تر ډیره ځان یوې څنډې ته ساتلی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سراسري لاریونونو لپاره پراخ چمتووالی پیل کړی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یعنی پی ټی آی د پراخ ولسي لاریونونو لپاره خپل تیاری پیل کړي دي. د دغه ګوند د باوري سرچینو په وینا د لاریونونو په موخه مشورتي ناستې پیل شوې دي او د ازادۍ یا مرګ تر شعار لاندې به ترسره شي. جیو نیوز تلویزیونی شبکه وایي د دغو تیاریو په لړ کې د خیبر پښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدي لپاره یو ځانګړی کانټینر هم تیار شوی دی. سرچینې وایي یاد کانټینر 40 فیټه اوږدوالی لري چې پکې تشناب او د ناستې لپاره منظم او مناسب ځای جوړ شوی دی. د کانټینر پر مخ په څرګندو تورو د ازادۍ یا مرګ شعار لیکل شوی او اټکل کېږي چې د احتمالي احتجاجونو پر مهال به د مرکزي سټیج په توګه وکارول شي. د ګوند سرچینې زیاتوي چې د احتجاجونو د تګلارې په اړه د سر وزیر سهیل اپریدي او د ګوند د یو شمېر مهمو مشرانو ترمنځ ناستې شوي دي چې پکې د احتجاجونو د ځای وخت او د ترسره کېدو د طریقې په اړه سلا مشورې شوي دي. سرچینې دا هم وایي چې د پی ټی آی په مشرۍ کې د احتجاجونو د وروستي اعلان او د نیټې د ټاکلو په اړه مشورې لا هم روانې دي او په همدې وخت کې د ګوند کارکوونکو ته لارښوونه شوې چې د احتمالي احتجاجونو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.